ګلبدين حکمتيار خوشال سادات او همکارانو ته څنګه توهین کړی دی. صحیح ورته ویلي دي څوک غلام دی او خلکو بیا حکمتيار څنګه په 2 پیسو کړی دی. ویډیو وګورئ چې په دې هر څه خبر شئ. حکمتيار وایي چې پخوانی اردو د امریکا او ناټو په لاس کې وه. د دوی په اشاره یې هر څه کول. نه یې د هیواد له خپلواکۍ ساتنه وکړه، نه یې د افغانستان پولې خوندي کړې، نه یې هوایي حریم وساته. د امریکا او ناټو ویل وو او د هغه تیر نظام او اردو منل وو. دغه خبر ته بیا بې شمېره افغانانو کومنټونه کړي دي چې زه یې دلته له تاسو سره یو څو شریکوم. طاهري سکینه ورته لیکلي دي: حکمتياره تا اول دا ووایه چې ته د چا غلام وي چې په کابل به دې راکېټونه وارول. ته غلام وي، غلام یې او غلام به مړ شي له خیره. نورالدین کاکړ لیکلی دي که هغه غلامه وه ته هم ښه پوره غلام یې او د پنجاب په چوپړ کې یې. رؤف اکبرزي بیا کومنټ کې لیکلی دي یوه ورځ به داسې در باندې راشي چې د الله په حضور کې به ولاړ یې او له تا څخه به انشاءالله پوښتنه کیږي چې ته خپل ملت او خاورې ته څومره وفادار وي، نو ستا د خوله او رنګ به انسان ته ورته نه وي. په ورته مهال حشمت الله حشمت وردک ورته لیکي د پخواني اردو په اړه څه نه وایم، خو زما د شته معلوماتو پر اساس چې اوسنی راکېټیار غلام ابن غلام خاین بې ناموسه د مسلمان په جامه کې د افغانانو تر ټولو لوی دښمن دی. او همدې کومنټونو ته ورته بیا ګڼ شمېر نورو هم ورته د غلام خطاب کړی دی او حکمتيار یې ډېر سخت بیابه کړی دی. که تاسو هم حکمتيار ته کوم څه ویل غواړئ نو کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، د خدای په امان.